کم کور کې چې لور پیدا شي او دا ټول کور والد الله شکریا ادا کړي د خوشاله اظهار وکړي د کور ته د رحمت فرشتہ راشي ضعیفه خرجت من ضعیفه انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي تاسو مدد کیږي تاسو ته رزق ملاويږي د کمزورو په برکت په لور دې د الله شکر ادا کړئ اوس په دې وران کارونه الله سمي اوس په لږ رزق کې الله برکت اچي د حلال رزق دروازې به در باندې الله کولاو کی په شرط د دې کې د الله شکر دې ادا کړ زمون پښتانه په لور د الله شکر نه ادا کوي او نه په د خوشاله اظهار کوي حدیث کې راځي د کم پلار دوه لونه وي او دې په خپنه شو سپکیونه کتل تربيت یو که حق ادا کړ او دې دوانه واده کړی او مرګ پورې دا پلار خیر خبره لی پیغمبر اسلام دا دوه غوتی دا اشاره کړی څنګه چې دی یو غوتی ته بل غوته نږدې دا دغه سید دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې یو صحابي پاسه د الله رسول کده چا یو لوري وای کده چا یو لور دا او دی په خپنه سپکیونه قتل په لور او زوی کې فرقونه او به واده کړه او مرګ پورې خیر خبره لی پیغمبر اسلام بیا د دوه غوتی دا اشاره کړی څنګه چې دی یو غوتی د بل غوته نږدې دا دغه سید یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې حدیث کې راځي دا لور دا د جهنم نه آر دی دا د جهنم نه پرده ده په لور باندې خفغان دا د مکی د مشرکانو طریقه ده و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم د چا بچی کور کې لور پیدا شو دی به خبر شو رنگ به بدل شو رنگ به تور شو د غسینه بډک شو یتوارا من القوم د قوم نه پټ شو ملاقاتونه به پری خود من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب اوس په بے غیرتوب زندگی تیرو او کنه د لور ژوندې خخه کړ نو د پلان نه بدرنده جوړ شو ژوندې لونه بخخېلی زما محترمو په لور باندې خفغان دا خو د مکی د مشرکانو طریقه ده لورم نعمت تی زویم نعمت تی اولاد نعمت تی رحمت تی برکت تی په دې ود الله شکر ادا کو امام غزالی رحمت الله علیه واقع لیکلی او په بکر موتی کیم دا واقع موجود ده یو سړی دا غشپګ لونه وی دا د لونو پلار اکثر پار مجلس کې د زوی سوال کوي د دشپګ لونه وی ارزه کې به دعا کوله یا الله زوی راکې او به تمام و امید چې دې زله به اولاد کیږي نو دعا به کوله چې الله زوی راکې خود دې جبه نه یو خطرناک خبر هو ته کور والته وې کدي زل دې لورو شو نو زدي د ځان نه جدا کوم نور دې نه ساتم دا خبر یو کړه الله ورته د لور حیثیت او مقام خیر شپې خوب ولید او په خوب کې قیامت ولید میدان محشر دی سخت ګرمي ده سخت تند ده د نفسي आवाजونه دي او یو بنده ته आवाज کېده حساب کتاب بکېده سو به جنت ته تل سو به جهنم ته تل دا کسوې ما ته आवाज وشو وې چې د الله عدالت کې پیښ شو وې فیصله را باندې د جهنم وشو فرشتو ته حکم شو دا کس جهنم ته بوزي د جنت اته دروازې د جهنم و دروازې دي وی فرشتو چې یو دروازې ته مخامخ کړم زما یو لور ولاړه و چې بابا بدل ته نه راوړي فرشتو را روان کړم دویمه دروازې ته مخامخ دویمه لور ولاړه د بابا بدل ته نه راوړي په دریمه دروازه دریمه لور سلورمه دروازه سلورمه لور پنځمه دروازه پنځمه لور شپږمه دروازه شپږمه لور وی فرشتو روان کړم چې دیومه دروازې ته مخامخ کړم ومه خو زما لور نه ما خو بزوی غوښته وی دروازه خالی ده وی چې داسې ورنږدې کړم نو د یو چغه واله وی کاش افسوس ارمان الله یو لور بده بل امرا کړی وي چې نن په زده جهنم نه بچي او په دې سره د خوب را پاسي بیا به دعا کوله اللهم ارزقنا السابع یا الله ومل لور راکي لور دا د جهنم نه آړ دی چې زه په د جهنم نه بچ لور تبم د عزت په نظر ګورو لورم نعمت دی زویم نعمت دی او مسلمان ډیر خوش قسمت دی اولاد نعمت دی زمنګ په لور کې خیر دی په زوی کې هم خیر دی او د بچو په مرګ کې هم خیر دی کما شوم دی وفات شو په دی باندې صبر وکا د آخرت توخه جوړه شو الولد يجر ابويه الى الجنه دا ماشوم به مور پلار جنت ترکاږي